الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. د حمادیه ښوونیزو ګروپونو معززو ګډونوالو، د رمضان المبارک د مبارکې میاشتې په مناسبت چې مو ورځني درسونه را پیل کړي دي، په ننني درس کې د روژې د میاشتې یا د روژې په اړه متفرق مسائل، بېلابېل احکام بیانوو. د مثال په ډول که چیرې یو څوک په یو داسې سیمه کې اوسیږي چې هلته بیخي شپه نه وي، ټول عمر ورځ وي، قطب شمالي لوري ته ځینې وختونه په کال کې داسې راځي چې ورځ بیخي خلاصیږي. د داسې هیوادو لپاره چې ورځ نه لري او شپه نه لري، ورځ یې نه معلومیږي چې څو ساعته ده، د هغه په اړه باندې حکم دا دی چې هلته د دوی کم همسایه هیوادونه دي او ورته نږدې همسایه هیوادونه، د هغه هیوادو چې څومره ورځ ده په هغه حساب د دوی روژه نیسي او په هغه حساب د پیشنمۍ او روژه مات کوي. د مثال په ډول باندې که چیرې په کوم اروپایي هیواد کې بیخي شپه نه راځي، په اکثرو یا په ځینو اروپایي هیوادو کې خو ورځې ډېرې اوږدې، ځینې بیا داسې دي چې بیخي شپه نه راځي، هغه په کال کې شپېته ورځې داسې پیښیږي په ځینو هیوادو کې. دغه وڅنګ ته هیواد که ورځ 18 ساعته وه، مثلا پر 3:30 بجې باندې سهار کېدی، د شپې پر 8 بجې یا 9 بجې باندې ماښام کېدی، دوی د دغه همسایه هیواد وخت معلوم کړي، پر هغه وخت کې خوله بنده کړي، د هغه همسایه هیواد چې کوم وخت ماښام کېږي پر هغه وخت کې خوله خلاصه کړي. رد موتار جلد 3 صفحه 414. او که چیرې داسې و چې ورځ وه اوږده وه، 20 ساعته 21 ساعته، د هغو دپاره بیا جایز نه ده چې د همسایه هیوادو د ورځې په اندازه باندې روژه کې، لکه ځینې هیوادونه داسې دي چې په اروپا کې 20 ساعته 22 ساعته، په اروپا کې دي دا هیوادونه 20 ساعته 21 ساعته شپه ده. دوی د سعودي عربستان یا د ترکیې د وختونو سره پیشنمۍ هم کوي، روژه مات هم کوي. داسې خلکو ته جایز نه ده. داسې خلک چې شپه لري ورځ لري، دوی به یا روژه نیسي کې د روژې توان نه درلودي، 20 ساعته انتظار نه سوی کولی، دغه خوله بندېدل د ده صحت ته نقصان کوي، بیا خوړل ورته جایز دي. بیا د داسې وخت راوړي روژه قضا راوړي چې په هغه ورځو کې بیا ورځې لنډې وي. یعنې دا چې د همسایه هیوادو سره داسې هیوادونه روژه نسي نیولی چې هغه شپه لري، او هغه هیوادونه چې شپه بیخي نه لري، هغوی به د یو همسایه هیواد په پیشنمۍ کوي، په روژه مات په روژه مات کوي، او کم هیوادونه چې شپه لري د هغو پیشنمۍ او روژه مات د شپې د پای ته رسېدو او د شپې په راتګ سره دي. او که چیرې یو څوک داسې کوي، بله مسله ده، په روژه کې خال وي پر بدن باندې، آیا دا روژه ماتوي که نه ماتوي؟ خال وهل یا په بدن کې زخم وي، زیوي وینې ډېرې ته راوځي، دا روژې ته هېڅ تاوان نه رسوي. مسئله که چیرې یو ښځه په دغه میاشت کې د حیض د بندولو لپاره دوا استعمال کړي چې میاشتنۍ ناروغي مې رانسي، ټوله میاشت پاکه روژه ونیسمه، دې ښځې ته جایز ده چې دا دوا استعمال کړي، ټوله میاشت روژه نیولی سي. البته خو افضله طریقه دا ده چې دا دوا ونه خوري، ځکه رب عز وجل چې دې ته دغه ناروغي راوستلې ده، په دې کې د الله حکمت دی، د دې ګټه ده، دا طبابت ثابته کړې ده چې دغسې دواوې خوړل دا صحت ته نقصان رسوي. رب جل جلاله دې ته د پوره روژې ثواب ورکوي، نو دا بیا ولې په داسې لاره پسې ګرځي چې هغه تاواني ده؟ یعنی دغسې دواو خوړل خو جایز دي، بشپړه میاشت روژه نیولی سي، خو که یې ونه خوري دا افضله او بهتره طریقه ده. تاتارخانیه جلد 2 صفحه 261. مسئله که چیرې یو سړي خوراک وکړي
چې دا یو ګمان دی چې سپېدې نه دي راختلي هغه چې وکتله سهار سوی دي اذانونه لا سوي دي د دا سړي روژه ماته د قضا ورباندې سته او کفاره ورباندې نسته. هدایه جلد اول صفحه 208. مسئله که چیرې یو سړي پیشلمی کاوی چې د اذان د پیشلمی په وخت کې اذان نارسو د اذان په وخت کې خوراک وکړي دا نه و معلومه چې اذان به سوي که به نه سوي آیا د اذان به تر سپېدو مخکې سوي که به وروسته سوي هلته و غالب ګمان ته اعتبار دی. که غالب ګمان دا و چې اذان سوی دی او سپېدې را چاودلې دي یا د اذان چې شروع دی دا د سپېدو تر را چاودلو وروسته شروع دی خپله د اذان خو هم یو قرینه ده د دې دپاره چې سپېدې را چاودلې دي خو په هر صورت اعتبار وخت دی. او که چیرې یو چا روژه ونیول چې دغه روژه یې د ده د ناروغي د ډېروالي سبب ګرځېدی روژه خوړل ورته جایز دي قضا دې راوړي کفاره ورباندې نسته. هندیه جلد اول صفحه 207. که چیرې یو سړی په روژه کې مار وخواړي لړم وخواړي غالبوزي وخواړي زهر یې په بدن کې ایله کړل نو روژه یې نه ماتېږي نه قضا ورباندې سته او نه ورباندې کفاره سته. او که چیرې یو سړي روژه نسوی نیولی شیخ فانی و دغه شیخ فانی ته جایز ده چې د روژو په بدله کې فدیه ورکړي او دغه فدیه 2 کیلو غنم یا د هغه معادلې پیسې دي او دا هم کولی سي چې دا ټوله فدیه یې وسړي ته ورکړي او هم کولی سي چې متعددو مسکینانو ته یې ورکړي. مسئله که چیرې یو سړي غاښ یې سخت درد کاوی د غاښ د درد دپاره یې ګولۍ په غاښ کې کښېښول دا ګولۍ ورته ایښول جایز دي که یې زیات په عذاب کې روژه ماتول هم ورته جایز دي. او که چیرې یوې ښځې د روژې د کفارې روژې نیولې د 18 روژې یې نیولې په دې مابینځ کې ناجوړي ورته راغلل نو کله چې دا ناجوړي خلاصه سول فورا دې بېرته روژې شروع کړي ځکه دا د دې په اختیار کې دي کفاره د سره څخه ورته را شروع کول نه غواړي. او که چیرې یو ناروغ وي ډاکټر یې منع کړي چې ته به روژه نه نیسې که یې نیسې ستا صحت ته نقصان دی و دغه کس ته جایز ده که هغه ډاکټر حاذق او ماهر ډاکټر وي روژه دې نه نیسي هر کله چې الله جل جلاله صحت ورکړي بیا دې روژه ونیسي. او که چیرې یو سړي روژه نیول نیت یې ایرو پیشلمه یې هم نه و کړی نو تر نصف النهار مخکې نیت صحیح دی بس هغه نیت یې وکړي روژه یې صحیح کېږي. فتاوی امداد الفتاوا جلد 2 صفحه 116. همدا ډول یوه مسله لا بله دا وایم نو بس دا نن مسائل پای ته رسوم څه لا نورې هم پاتې دي هغه په بل درس کې کو. که چیرې یو سړي قضایي روژه ماته کړل نفلي یې ماته کړل د کفارې د یې ماته کړل نظري یې ماته کړل پر هغو باندې یوازې قضا سته او کفاره نسته. فتاوی هندیه جلد اول صفحه 198. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.